سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. سبا به د افغانستان ابدالیان په ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې په نیمه پای لوبه کې د هندوستان لوبډلې سره مخ شي. افغان ابدالیانو په ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې ډېرې زبردست بهترینې لوبې ترسره کړلې چې سریلانکا او بنګلادیش الف لوبډلې ته سترې ماتې ورکړلې چې نیمه پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. افغان لوبډلې که څه هم په وروستۍ لوبه کې ډېره خرابه لوبه ترسره کړله، د هانګ لوبډلې څخه یې ماته وخوړل، خو سریلانکا او بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې بیا ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه چې نیمه پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. د هندوستان سره به سبا نیمه پای لوبه کوي. په دغه ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی و چې په دوه ګروپونو ویشل شوي وو. په A ګروپ کې هندوستان، پاکستان، عمان، متحده عربي اماراتو لوبډلې ولوبېدلې چې د ګروپ څخه یې دوه لوبډلې و نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړله. هندوستان پاکستان نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړله، خو په B ګروپ کې بیا افغانستان، بنګلادیش، سریلانکا، هانګ لوبډلې ګډون کړی و چې افغانستان او سریلانکا لوبډلې و نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. سبا به د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې به لومړۍ لوبه سریلانکا او پاکستان لوبډلې سره کوي چې دغه لوبه د ماپښین پر 2:30 بجې پیلیږي، خو ماښام ته بیا ډېره زبردسته په زړه پورې نیمه پای لوبه ترسره کېږي چې هندوستان او افغانستان لوبډلې سره مخ کېږي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې ترسره کېږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ.